یعنی زه حیران پدې ما خدای خبر چې کم سازش نن زمون په ملک کې شروع دی، کم سازش. مخکرزو کې یو کس په مون پورې ټوکې کولې او غړېده، په مانځ کې رقص او غډا کولا، پولیس غریبانان ونیو. بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیره وا په مانځ کې غړېده، په دې نټ شتا ام پولیس الحمدلله ونیو. نو بل یو ولک بیا په مانځ کې غړېده، یو نخره شروع ده او داسې غړېده په مانځ کې. مې غ تصویر په خپل ولې چې په سجده پروت ته ځان لقای، پر رکوع پروت ته ځان لقای، په قیام ولار دی او غړېږي، او چې دوا کوي غړېږي، او دا خلق او تلاسونه پړقي او پیسې پینوري. ام حکومت ونیو. نو پرون مې بل ولې ظالم بل پنیټ باندې راغلی دی، اغم بوډا دی، اغم لګیا دی په مانځ کې غړېږي، په مصلا ولاړ دی او خلق په پیسې نوري. دومره خلق ډاډه شو د خدای ظالمانو، خدای له په جنگ ورځي، د خدای ظالمانو، د خدای موږ پورې ټوکی کوي، د خدای ظالمانو. هغه الله چې د خپل وجود او بچي او سترګې او شکلونه درکړي دي، هغه الله سره جنگ کوي. قسم په خدای کې وسره وکړي شي تبا بشه ظالمانو. وی غنم ګران شو، وړ ګران شو، او تیل ګران شو، او پلان کې شي ګران شو. مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کاڼي نه وری. دا د خدای عذابونه دي په مختلفو شکلونو په مرادي، ولی موږ د خدای نه لري. موږ پورې ته ټوکې کې خدای ته صبر کوي. دا د چا برکت دی؟ د رسول الله مبارک برکت ته قسم په خدای. د دې نه مخکې قومونو که معمولی دا غلطي کړې ده، نو کاڼي پرې راغلي دي، زلزلې پرې راغلي دي، تندرونه پرې راغلي دي. بیا نیک او ګناهګار یو شان خدای سوځي. افسوس دا دې ته په مصلا ولاړې او د خدای موږ پورې ټوکې کې ظالما. موږ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده. موږ د خدای حکم دی. موږ په ټولو امتونو کې، په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض او پچا یو پچا دو چا یو شان، او ته لګیو په مانځ کې خدای پورې ټوکې کې او ګډاګانې کې د ډم بچیا دم توپ دي دونه خوښ چې په مانځ کې دم توپ کې ډوله سورناري دومره خوخه چې په مانځ کې ته ډوله سورنا کې او پیسې در باندې خلک نو له کو ناټی ډبه را ډکای. دا افسوس دی. دغه پولیس والا کرونو چې داسې کسان اونیول شرمن ته وباسه. سبب جج پری ما ته پته سبب پری. دا خلک ولې ډاډه دي؟ نظام نشتا، قانون نشتا، او په قانون عملداری نشتا. قانون شته خو په قانون عملداری نشته. ځکه خلک ډاډه مرګونه خلک ولې کوي؟ تبا پیسې ورکړي راخوشي کوي. غلاګانې خلک ولې کوي؟ پولیس خوارانو ته هیڅ ګناه نشته، د پولیس ته هیڅ ګناه نه کوي. پولیس خپله ډیوټي پوره کوي. پولیس مه بدناموي. پولیس خپله ډیوټي ښه پوره کوي. ویني چې نور سره څوک هغوی له ړو او غریبانانو او موږ یې ونیسو. دشمني زموږ په غاړه ده. بلا پولیس هم خلکو مړه کړل. مونږ یې ونیسو، دشمنی په سر والو، او چې سبا عدالت ته پیش کو نو وی دا چې تا په ډس کو د خر نه کېو چتا و کښکتا وا. یو گویا وی د خر نه کېو چتا وا، بل گوا وی نه لکه کښکتا وا، وی بری مې کړی. یو نه تاسو کې چې راځي پکاو سونه قاتل لريو، یاره وی لس غزاو. ابل ورته وی سونه لريو، بل گوا تا وی شل غزاو. ها گوانو کې اختلاف ته بری مړه چې څوک پچا ډس کوي نو گوا دغه وخت کې کچولالي گیا خدا گوا خدا لمنډي وي. ایو نه تپوس کوي ښا گوا په کم ټوټو پسې وشته دي. وی چې په تماچا کما تماچا وا 32 بور، ابل ته کما تماچا وا 30 بور. گوا کې فرق شو بری. ay ته خدای دې به خو باسا. هغه وخت کې بلا گوا تماچا صحیح کوي. هغه ناراغه دي چې په ځان لمن پرې او تختی چې موږ پکې باجا نشو. او پولیس چې گواشه هغه نه مانا، پولیس گواہی نه مانا. پولیس سره ته اقرار وکړي چې دا جرم نه کړی دی، نه د پولیس گواہی نه مانا. دا گواه تاسو الکه تاسو په یو بدمعاش باندې گواہی کولې شي نه. تو ورکه دې قوم له تحفظ دی به گواہی کوي. ما کار سره چې گواہی کوم سبا خو ما باجا کوي. پرانار واز باندې د خپل دکان نزا داجی سے زمادار ما دوست ما سره ناشته مخامه دا ما سره ناشته د په حیات آباد کې معشوق ګل بچي لکه دا ګلاب پشان ګل بچي خپل دکان نه روان شو. د خپل دکان نه
په گاڑی کې روان دي د خپل دکان نه د حاجی محمد الله صاحب بچی د ما سره نه سره پیښور یو میاشت کو شو چې مخکې دا واقع پیښه شوه خمدیدار روان دی او پرنګ روډ کې چا په پیښور پرنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی برا په هغه پل د پاسه دوه کسه موټر سایکل والا مخکې شو وې درو پیسې راکړه پیسې والا نه لفافې راکې لفافې نشتا راشه او ډز یو ځای ولا مړکو یو ولا زخمی معشوم او مخلوق قسم په خدای چې هغه تصویر ته ما تر مخ کې شماله جاړه دا تلسو ولسو کالو بچي او مخلوق الله الغریب لا دا قاتل پتا نه لګي دا ولې عمل نشته په قانون ته ونی سه یو سو ډاکوان ته ونی سه یو سو قاتلان او دا چل وسرو کوم چې پیغمبر مبارک په زمانه کې شوی او صحابه په زمانه کې شوی دي سره عام يرونی ست اوچت او سر تی وا یره کدل ته چا ډاکا وکړه او دل ته چا غلا اے رسول الله مبارک په زمانه کې اوسو کسان علی العرینین دا وره عرینین را دا اسلام خبره وکړي خو د زړه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تاسو کو حضور پاک تاسو کو دا بیماری در باندې کلی کې چې تراغلي دی وي سب هم کول وي موږ به د خوانو پیس کلو متیا دی بمس کله د بیت المال خوان وغیله ولې جزه اسکه دا په چې الته ولېګل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علی السلام کوم شپون کېو د خوانو سره اون کاغه مړ یو نو دو درې کسان وغه مړکل او خانه تختو دا کوان شو پیغمبر علیہ السلام له اطلاع رااله لخرې و پسولې ګو سړی رونه او کسان دوی او سره نبی ټولته چرې وستل دا کېم غردولا سړی موجلې د مرتدم شو پیغمبر مبارک وسره چلو خلاص او غسخ پته پرکړه دا اریو نه خلاص او غسخ پا او اوس په سلایان ګرم کلو پسترګو کې ولا و ځکه دوی دا غشپون کې سره د قچل کړي او پسنګستان کې دغه څو غردول په دې کانو کې او چغي به والی پزما کې چکونه لګل او ساته وتا ته ډاکو سره دالو بوکړه د ما دې قسم په خودي ډاکو باندې وسیتم نصیحت کې چې به بڑا کنه کې یو سو بمړ شي دا نه چې نه بمري یو سو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کوم لاس ولګي کټکه کنه کټکه دا کینسر دی یو سو کینسر به ختم شي باقی په معاشره کې مکمل امن براشي دا امن نشته دا کی دی غلا غانی دی زناکارې دی تجلور خور عزت محفوظ نه دی ستا مال دولت محفوظ نه دی ستا عزت محفوظ نه دی بچی دی محفوظ نه دی چې د کور نو دی خدای روغ او سالم بکړه د ما بچی کور تر دی په قانون عملداری بالکل نشته قانون نشته او په قانون عملداری نشته او ارسل تنگ دی او کدا وی چې خدای دی هغه نظام او قانون په ملک راولي کوم چې د رسول الله مبارک نو ایسوک دغه قانون ته مخ کین او شا کوي بیا پکې مونږ نه یو الکه دې ملک له قانون په کار دی کنه به قانون خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنت قانون جوړي او د اسلامي منبران او موته جوړو دا غینه خبره چې خدای کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی د خدای رسول چې کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی به قانون خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنت کې قانون او ټیک د انتظامی امور کې تعالی قانون سازي اجازه شته انتظامی امور کې لیکن اصل قانون بس د قران او سنت باغه عمل شي قسم په خدای کې چا پټي زیاتې وکړه د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات نه خلک انکار وکړ و نه ورکو و جهاد وسرو کې جهاد وسرو کو ټول برابر بیا خو رسول د زکات نه انکار وکړ بهر کې رسول الله مبارک داسې نظام قائم کړ